السلام علیکم، زه صبغت الله همدرد تاسو ته په اس ایچ کمپیوټر اکیډمي کې ښه راغلاست وایم. دوستانو نن خبره کوو پر پیکچر باندې. په تېر سبق کې موږ په ټیبله کار وکړی، نن راځو پیکچر ته. پیکچر څه کار کوي؟ فار ایگزامپل په کتاب کې زما تصویر پکار سو، یا ارټیکل لیکم، د ارټیکل تصویر را لاندې بیا خط لیکم، خامخا سړی تصویر پکار کېږي. نو د هغه دپاره چې پر پیکچر کلیک وکړې، دلته دی راځي، ستا کمپیوټر له راځي. په دې کې چې هر ځای تا تصویران نیښي وه، د هغه ځای څخه ته تصویران اخیستی. زه ورته پر ډیسکټاپ باندې زما تصویران پراته دي. ډیسکټاپ له چې راغلې، زه دا تصویر اخلم، انسرټ یې کړم. ټیک سو، دا تصویر راغلی. اوس دا تصویر چې کوم دی، دا په یوه خوا نه ځي، لاک دی. ټیک سو، زه به درته وایم چې دا لاکومه، زما په کار دی دی څه کوم دی. نو د هغه دپاره به ته وریب ټکس له راسې. وریب ټکس ته دا انلاین وید ټکس وروسته چې هر یو پر وایه دی تصویر خلاصي. سر په خلاص چې هر یو پر وایه د هغه څه وروسته زه به درته وایم چې د دې تصویر چې کوم بیکګراوند دی دا ور ختم کړه. شاوخوا چې کوم بیکګراوند دی د هغه دپاره راسه ریموو بیکګراوند له ریموو بیکګراوند چې دې پر والی د ټوټل ایریا سلیکټ کړه. زه ورته وایم ټیک ده، ریموو سو بیکګراوند یې ریموو سو که نه سو ریموو سو. د هغه څه وروسته زه به درته وایم چې د ده چې کوم کلر دی دا زه ور چینجوم، د تصویر کلر ور چینجوم. د هغه دپاره راسه اول که کرکشن ورکوې، فار ایگزامپل زه غواړم دا تصویر سپین کړم. ټیک سو، و دا تصویر سپین سو. برته تصویر تورول سپینول هغه د دا کرکشنز کار، تصویر تورول او سپینول. په دې باندې برته تصویر توریږي او په دې باندې برته سپینیږي، لیکن زه دا ورته غواړم. د دې څه وروسته کلر څه کار کوي؟ کلر و تصویر ته کلر ورکوي، رنګ ورکوي. فار ایگزامپل اوس دا تصویر ته ګوره زه څنګه کلر ورکوم. ژړ کلر ورکوي، زرغون کلر ورکوي، شین کلر ورکوي، دا رقم کلر ورکوي. په اخبار کې اکثر ټایم دا رقم، یا فار ایگزامپل هر رقم کلر چې تا ورکوي هغه ته ورکولی سې. د هغه څه وروسته ارټسټیک افیکټ څه کار کوي؟ د هغه کار دا دی، مثال کې طور پر که ته چیرې غواړې د خپل تصویر بلر کړې، ستا تصویر دې معلومیږي نه. په اخبارو کې داسې راځي یا په کتابو کې داسې راځي تصویر یې لیکن بلر یې نه معلومیږي چې دا اوس سړی دی، څه رقم رنګ یې دی. او نو د هغه دپاره ته پر بلر کلیک وکړه، اوس هم دی معلومیږي چې دا پلانی سړی دی. د هغه دپاره به ته د هغه بلر افیکټ به دې ورکړی. د هغه څه وروسته به راسې افیکټ اپشن له دلته چې دا کومه راډیسه دی دا ور زیات کړه. اوس معلوم سو؟ نه معلومیږي. و دا نه معلومیږي چې دا د چا تصویر. سر په خلاص چې هر څونه تا بلراوي هغونته بلر کړه. د هغه څه وروسته دا خو د بلر کار شو. د هغه څه وروسته کنفرس پیکچر. کنفرس پیکچر څه کار کوي؟ د کنفرس پیکچر کار دا شی دی چې کوم وخت موږ ډېر په های لیول کیمره باندې تصویر اخیستل سوی، زه غواړم هغه تصویر ورډ لراوم، د هغه ریزولوشن ډېر زیات چې ورډ فایل ته دا هغه تصویر راوړې، هغه دا چم کوي چې دا پروګرام جام کېږي، ځکه تصویر ډېر غټ. د هغه دپاره به ته پر کنفرس باندې کلیک وکړې، یوز ډاکومنټ ریزولوشن، د ریزولوشن بار ورکموي. لیکن و چې اوس غټ تصویر وای چې هر څونه غټ تصویر چې راوایخې په دا ځای کې چې کنفرس یې کې چې اوکې ورکړې، دی تصویر کوچنی کوي، ریزولوشن یې ورکموي. د هغه څه وروسته ما بیکګراوند جوړ کړی دی، هر شی مې جوړ کړی دی، زه غواړم تصویر برته بدل کړم. ټیک دی، برته تصویر بدلوم. د تصویر بدلېدو دپاره به چینج پیکچر ته راسي. د هغه چې کوم تصویر دی تا چې کوم ډیزاینینګ کې کړی دی، هر شی چې دې کې کړی دی د هغه تصویر ور بدلوي. فار ایگزامپل زه په دا تصویر کې اوس یې څه ایډیټ کوم، دې ته داسې بیکګراوند ورکوم او راوند یې راولم. هر رقم افیکټ چې تا ورکوي، په مثال کې طور پر په دې کې دی زه دا افیکټ ورکوم. ټیک سو، اوس د هغه تصویر ور بدلوم. د هغه دپاره چینج پیکچر له راسه فرام فایل یې کړه، راسه دا تصویر وځه رااخلم، انسرټ، د هغه پر ځای دا تصویر راوست. مثال چې هر څونه ایډیټ تا په تصویر کې کړي، برته غواړې تصویر چینج کې، نو دلته داسې راسه. بیا ته غواړې ورته ما چې څه افیکټ و تصویر ته ورکړی دی دا ټوټل زه برته تصویر عام حالت ته راولم، عادي حالت ته چې اول څنګه تصویر و. د هغه دپاره ریسیټ پیکچر باندې کلیک وکړه، پیکچر برته هغه زاړه حالت ته راغی، هغه افیکټونه هر شی ختم سو. ټیک سو،
د دې څه وروسته بیا زه راځم کار کوم پر پکچر سټایل باندې. دا د پکچر سټایل دی چې هر رقم سټایل ورکوي، دا سټایل ورکوي، دا سټایل ورکوي، دا سټایل ورکوي، چې هر سټایل تا ورکوي هغه سټایل ته ورکولی سې. وینئ دا رقم سټایلونه دي، ښایسته سټایلونه دي. فار ایګزامپل زه دا سټایل ورکوم، ټیک شو. لیکن د هغه وروسته یو بل تصویر را اخلم زه، انسرټ له راسه، پکچر له راسه، دا تصویر را اخلم، انسرټ یې کړم. په دا تصویر اوس بیا کول د هغه دپاره که پر دا ځای باندې کلیک کوئ او که ورې ټکس له ځای په دې دوی کې چې هر یوه له ځای فرنټ اف د ټکس یې کوئ، هغه هر شی چې پر وایي. تصویر خلاص شو، بیکګراونډ یې ور ریموو کوم، ریموو بیکګراونډ یې کړه، کیپ آل چینجز یې کړه، بیکګراونډ یې ریموو شو. تصویر کوچنی کړه، مثال کے طور پر دا تصویر زه را اخلم، دا بل تصویر یې دلته ایږدم، ټیک شو. دا د دې تصویر کار شو. لیکن د دې څه وروسته زه پکچر باډر دی، دې پکچر ته ته څه رقم باډر ورکوې. اوس په افیکټ کې خو موږ ته تور باډر ورکړی دی، زه ورته هم یا دا باډر زه ور بدلوم. د هغه د بدلېدلو لپاره پکچر باډر له راسه هر رقم باډر کلر چې تا ور بدلاوي هغه ته ور بدلولی سې. فار ایګزامپل زه دا کلر ورکوم، لیکن سټایل یې داسې ورکوم. اوس دا سټایل چې دې ورکوي دې ته بیا کلر ور بدل کړه، دې ته دا رقم کلر ورکړه. پکچر افیکټ څه کار کوي؟ پکچر افیکټ په تصویر چې ته کوم ډیزاینینګ ورکوي هغه ټوټل په پکچر افیکټ کې کېږي. که پریسیټ دی، که شیډو ده، ریفلیکشن دی، ګلو ده، هر شی چې ته ورکوي هغه ته ورکولی سې په پکچر افیکټ کې. اول پریسیټ دی، مثال کے طور پر ته دا تصویر څه رقم غواړې، ټیک شو. دا 3D یعنې دی هر رقم 3D اپشن چې ته ورکوي. فار ایګزامپل ما دا 3D اپشن ورکړ، دا پریسیټ. شیډو کومې خوا ته ورکوي، ټیک شو. سم په خلاص چې هرې خوا ته ته شیډو ورکوي هغه ورکولی سې. د هغه څه وروسته بیا چې دی ریفلیکشن د هغه تصویر انعکاس کوي. دغه تصویر لاندې دی خام ښکاره کوي، ته ګوره دلته دا رقم هر رقم ریفلیکشن چې تا ورکوي هغه ریفلیکشن ته ورکولی سې. د هغه څه وروسته ګلو څه کار کوي؟ د تصویر شاوخوا دا رقم رنګ پاشي، دا ته وګوره سم په خلاص. هر کلر چې تا ورکوي هغه ته ورکولی سې تصویر شاوخوا ته. د هغه څه وروسته بیا راځم سافټ ایجز څه معنا ده؟ د کومې کنارې دي دا سافټوي. اول سخت دي داسې سمې نه معلومیږي، لیکن چې ته هر څونه دا ایجز سافټوي او هغه رقم دی دا سافټوي، سافټ ایجز ورکوي، ټیک شو. دا 3D افیکټ دی، په دا وجه داسې ډېر نه کې معلومیږي. دا چې داسې مثال دی ایجز یې دی سخت دی هغه بیا سافټوي. د هغه څه وروسته بیول ښه کار کوي. بیول ته ورته ګوره دا تصویر څه رقم کوي، هر رقم بیول چې تا ورکوي هغه بیول ته ورکولی سې، ټیک شو. یو 3D دی، بل بیول دی، د پکچر افیکټ ټوټل دی ورکوي. سم په خلاص. دا بیا 3D افیکټ څه رقم یې ښکاره کوي، 3 ډایمنشنل. هر رقم چې تا تصویر غوښتی هغه رقم 3D افیکټ دی ورکوي. سم په خلاص. فار ایګزامپل زه دا رقم افیکټ کوم، د دغه تصویر زه غواړم ډوپلیکیټ واخلم، کنټرول ډي بټن ووهئ د تصویر ډوپلیکیټ اخلي. سم په خلاص، ټیک شو. لیکن ته د دې 3D افیکټ ور بدل کړه، دا رقم لا نه، دا رقم ټیک شو. دا دې تصویر بدلیدلی شو. فار ایګزامپل د دې تصویر چې هر څونه ډوپلیکیټ غواړې هغومره ډوپلیکیټ ته ورکولی سې. تصویر ایډیټ شو، هر رقم ایډیټینګ چې تا کوي هغه ته کولی سې. فار ایګزامپل په ورډ کې چې کوم ایډیټ دی هغه دونه دی. د هر یوه کار ما در وښودی. هغه څه ته راځو پکچر لی اوټ ته. پکچر لی اوټ څه کار کوي؟ پکچر لی اوټ دا کار کوي
مثال کې طور پر زه غواړم یو سړي حواله ورکړې ده، د هغه سړي حواله په کتاب کې ورکوم، د هغه دپاره راسه پکچر لی اوټ د هغه فار اګزامپل ته دا رقم ورکوي. ټیک سو، دا د ده تصویر سو. د هغه څه وروسته د ده حواله ده چې دی څه وایي، دی چې تا ته هر څه خط وایي وینې دا رقم یې باره ښکاره کوي، لکه دا چې د دې سړي دا یې حواله ده. ټیک سو، دا د پکچر لی اوټ کار سو. پکچر لی اوټ د یو سړي حواله ورکول، یا اخبار کې کالم لیکلی دی ته هغه کالم لیکې پر سر د ده تصویر ورکوي، هغه دا رقم ورکول کېږي په پکچر لی اوټ کې، چې هر لی اوټ ستا خوښ سو په دې کې هغه لی اوټ ته ورکولی سي. ټیک سو، د هغه څه وروسته بیا پوزیشن. پوزیشن ډېر بهترینه کار کوي. پوزیشن څه کار کوي؟ مثال کې طور پر خط دی، د خط مابینځ کې زه تصویر باید څنګه راولم. د خط ماته ته فارمولا در ښولې وه، برابر RAND بریکٹ شروع 200 بریکٹ بند انټر خط راغلی. اوس په دې خط کې زه غواړم تصویر کښېږدم، نو تصویر خو به هم پر یو اصول باندې بیږدي چې خط نه کړي خراب، یا د خط ورسره هم معلوم سي او تصویر هم معلوم سي. د هغه دپاره ته یې پلا دا تصویر نه دی وزاړه حالت ته یې راولی، فارمیټ ته راسه، فارمیټ کې ریسیټ د پکچر هغه زوړ حالت له راغلی. ټیک سو، دا تصویر ډیلیټ کړه، سمپل دا ډیلیټ بټن و، دا تصویر ډیلیټ کړه، ډیلیټ شو. دا تصویر دی. اوس زه د ده پوزیشن ور برابروم. پوزیشن دا تصویر د خط په مابینځ کې غواړې، دا تصویر چې پر هر ځای ته غواړې ته ورکولی سي. د هغه دپاره پوزیشن ته راځه. په پوزیشن کې ګوره چیرې ټاف دی، سنټر دی، اور دا کونه ده، دا د صفحې مابینځ دی، دا ځای دی. مثال کې طور پر په صفحه کې چې د کتاب په هر ځای کې تا تصویر غوښتي، هر ځای دې پوزیشن ورکوي، هلته ته پوزیشن ورکولی سي. دا پوزیشن ما دلته ورکړي، خط هم نه خرابوي. سر په خلاص. د هغه څه وروسته بیا راځو وریب ټکس. وریب ټکس ماته در وښوي چې هغه کار یې چیش دی، کار یې دا دی. مثال کې طور پر دا تصویر اوس په سکویر کې دی، شاوخوا خط په راګرځېدلی دی. د هغه څه وروسته ټایټ باندې هم شاوخوا راګرځېدلی، لیکن د سکویرو د اور ټایټ دونه فرق نشته. ترو هغه کار کوي، خط شاوخوا پر ده راګرځېدلی. ټاپ اینډ باټم لوړم خط لاندې هم خط لاندې تصویر دی. بیهایند د ټکس تصویر د خط و شاته راوستل. دا کم تصویر چې دی دا ما اوس د خط و شاته راوستی. ان فرنٹ آف د ټکس د خط مخکې راغلی، خط لاندې دی، لیکن خط بیا نه معلومیږي چې ان فرنٹ آف د ټکس دی. ته بیا بیهایند د ټکس راولې یا بیا سکویر راولې. ټیک سو، سکویر یې ټیک سکویر شاوخوا تصویر راولې، اور ان فرنٹ آف د ټکس خط لوړ راوړي، اور بیهایند د ټکس خط لاندې راوړي. ټیک سو، د هغه څه وروسته برینګ فارورډ سینډ بیکورډ. برینګ فارورډ او سینډ بیکورډ څه کار کوي؟ دا داسې کېږي، فار ایګزامپل زه یو تصویر راواخلم، ته راسه انسرټ ته، انسرټ کې یو تصویر راواخله، دا تصویر فار ایګزامپل زه رااخلم انسرټ، چې انسرټ دې کوي دی خلاص کړه، دی چې دی خلاص کوي فار ایګزامپل سکویر ورکړه، دغه سکویر ورکړه. ټیک شو. اوس زه غواړم دا تصویر نه دی، دا د ګل تصویر، دا شاته واړوم، دا بل تصویر څه په وکړم ښکاره یې کړم، سینډ بیکورډ پر ووهم. دا تصویر ولاړې شاته ولاړې که نه ولاړ؟ ګوره هر چم په وکړې دا تصویر شاته، سر دې په خلاص. اوس که چیرې ته دا تصویر څه بیکګراوند خراب کړې، فار ایګزامپل زه ورته د دې اوس بیکګراوند خراب کړه، شاته د بیکګراوند داسې، اوس سر په خلاص دا تصویر شاته ولاړ. برته زه غواړم همدا تصویر برته مخته راوله، برینګ فارورډ یې کړه، ګوره دا تصویر لوړ شو، هغه لاندې شو. اوس سر په خلاص سینډ بیکورډ برینګ فارورډ، دا د برینګ فارورډ اور د بیکورډ کار شو. د هغه څه وروسته بیا راځو کار کوو پر الاین باندې. الاین ډېر بهترینه کار کوي. الاین څه کار کوي؟ د الاین کار دا دی، مثال کے طور پر دا تصویر ته ډوپلیکیټ واخلم، د ډوپلیکیټ دپاره به کنټرول ونیسئ، د ډي بټن به وایي، درې دانې ډوپلیکیټ باندې واخیستم، دا دې تصویر درې ډوپلیکیټ شو. ټیک شو.
د دې دپاره به ته راسې دا درې سره تصویران به سلیکټ کړې د هغه دپاره سلیکشن پین دی په دې کې ګوره درې سره تصویران راوړي دا یو تصویر دا بل تصویر دا بل تصویر ټیک شو زه ورته هم درې سره راته سلیکټ کړه دا باندې ودرېږه شفت بټن ونیسه پر د آخري کنټرول بټن ونیسه هر یو جلا جلا سلیکټ کړه درې سره سلیکټ شو اوس زه غواړم دا تصویران سره برابر کړم اوس یو لاندې د یو لوړ مابینځ کې څنګه فاصله ده نو د هغه دپاره پر الاین باندې کلیک وکړه الاین ډېر بهترینه کار کوي زه ورته پر میډل یې سره برابروي او که پر بوټم یې کې پر ټاپ سره برابروي زه ورته هم پر ټاپ یې سره برابر کړم وینې د دې مابینځ کې یو رقم فاصله او درې سره یو رقم سره برابر یې راوستل دا د الاین کار شو دا رقم که چیرې تا ډېر تصویران اخیستي مثال کې طور پر زه د هغه درو سرو تصویرانو ډوپلیکیټ اخلم کنټرول ډي بټن و د دې درو سرو تصویرانو ډوپلیکیټ یې واخلم اوس دا تصویر دلته پروت دی دا هلته لوړ پراته دي اوس دا څه به کوې د هغې دپاره ټوټل تصویران سره سلیکټه کړه دلته راسه اوس دوی ګوره ټوټل سلیکټه سوه د هغه دپاره اوس الاین ته راسه پر لیفت باندې سره دا خو د مثال نور ختم کړل لیکن د هغه څه وروسته دا دی که دې صاحب لا ګروپان جوړ کړه یو دا اول ګروپ که دا چې کوم تصویران دي دا یو ګروپ که ګروپ دپاره راسه پر ګروپ باندې کلیک وکړه دا ګروپ سو دا یو ګروپ سو د دې څه بل ګروپ جوړ کړه ټیک سو اوس راسه الاین ته دا هم سلیکټ و دواړه سلیکټ سو اوس الاین ته راسه اوس پر لیفت باندې ته کلیک وکړه دا نه دي ګروپ سوي کنټرول زیډ دا یې پلا ګروپ که چې ګروپ دي که خالي دا ګروپ که دا راسه ګروپ ته ګروپ ته جوړ کړه صحیح شو اوس دا ته سره برابروي د هغه دپاره دا سلیکټ کړه دا هم سلیکټ کړه دواړه چې سلیکټ کړه راسه پر الاین باندې پر لیفت باندې سره برابروي پر سنټر باندې سره برابروي او پر رایټ باندې سره برابروي ګوره دا تصویران د دې په مابینځ کې به هم یو رقم فاصله وي او ټوټل به سره برابر وي ټیک شو دغه تصویران بیا یې ته راوباسه د کاټېدو دپاره دغه نه څه غواړي دا د پټ سټیج چې کوم تصویران هغه هم دا رقم مابینځ کې دا رقم فاصله ورکوي او سره برابروي دا رقم ډیسټریبیوټ هوریزنټلي دی په صفحه باندې دا چې کوم تصویران تا واخیسته تور تا دا پر صفحه باندې را تقسیم کړه دی هغه رقم تا تقسیموي که ورټیکلي ورکړې ورټیکل یې درته تقسیموي لیکن هغه اوس موږ نه دي په کار ټیک شو و دا د تصویران زه درته وایم پر سنټر باندې ماته سره الاین که پر سنټر باندې الاین شو ټیک شو د دې څه وروسته بیا روټیټ دی روټیټ څه کار کوي روټیټ دا کار کوي پر اګزامپل زه دا تصویران غواړم 90 ډیګري روټیټ کړم ټیک شو 90 ډیګري څلور سره تصویران که ته وایې زه یو نه روټیټوم کنټرول زیډ ووهه راسه دوی برته ان ګروپ که ان ګروپ دې که اوس دا یو روټیټ یې روټیټ یې که 90 ډیګري روټیټ دا راواخه دا بیا روټیټ که روټیټ معنا څرخول دا بله کم یې 90 ډیګري که او ورټیکلي دا تصویر بیا ورټیکل که فلیپ ورټیکل تصویر یې چپه واړه دا بیا هوریزنټل که دا هم ان ګروپ که ګروپ ته راسه په ګروپ کې ان ګروپ که په دې کې روټیټ ته راسه چې هر رقم تا تصویر اړوي هغه رقم یې ته اړوی سي دا بیا هوریزنټل ټیک شه تصویر روټیټول په هر ډایرکشن چې ته ورکوې هغه ډایرکشن ته ورکولی سي سنې په خلاص د هغه څه وروسته کروپ دی کروپ څه کار کوي کروپ دا کار کوي زه دا تصویر دونه را کروپوم شاوخوا بیکګراونډ یې ورختموم دا تصویر دونه کوم سر دې په خلاص کروپ باندې کلیک وکړه دا تصویر دونه شو تصویر را کوچنی کوي را کروپوي سر په خلاص هایټ ویټ دا بیا ته غواړې مثال کې طور پر د خپلې اندازې مطابق هایټ اور ویټ ور اچوې پر اګزامپل دا 1.36 دی ته د دې پر ځای ور اچوې 1 پکسل ور اچوې د خپلې اندازې مطابق دې ور واچوه چې هر څونه تصویر تا ور اچوئ هر څونه ویټ دې ور اچوئ هر څونه دې هایټ ور اچوئ هغه ته ور اچولی سي نو دوستانو هیله لرم چې په دې سبقه به ستاسو سر خلاصوي که چیرې څه مشکل وي او یو کار وي نه کیږي نو په کمنټ باکس کې ماته ویلی سي